د جون په 19مه هم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده. اسرائیلي پولیسو د ایران د راکټي برید له امله د اسرائیلو په یو جنوبي ښار کې روغتون ته د اوښتې زیان ویډیو خپره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جون په 13مه ویلي چې د ایران په اړه یې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر سره خبرې کړي. که څه هم ډانلډ ټرمپ ویل چې عاصم منیر له ده سره سلا شوی، خو نور وضاحت یې ورنه کړ او زیاته کړه چې عاصم منیر ایران له ډېرو ښه پیژني، خو د په خبره نوموړی په روان حالاتو خوشحاله نه دی. Chief of Staff for the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Well, they know Iran very well, better than most. هو هغوی ایران ډېر ښه پیژني، له ډېرو یې ښه پیژني. هغوی په هیڅ نه دي خوشحاله. داسې نه ده چې ګینې هغوی له اسرائیل سره ښه نه دي. هغوی ایران او اسرائیل دواړه پیژني، خو کېدای شي هغوی ایران ښه پیژني، خو هغوی ګوري چې څه کېږي، خو هغه ما سره سلا شو. They know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. هم په دغه خبري غونډه کې ډانلډ ټرمپ څخه چې کله یو خبريال پوښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د ایران رژیم سقوط کولی شي، نو په جواب کې یې ټرمپ ویل هو هر څه کېدای شي، هو دا کېدای شي، هو. Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. البته ټرمپ ویل چې ایران غواړي له امریکایي چارواکو سره وویني او د په خبره د امریکا اړخ ښایي دا کار وکړي. نوموړي زیاته کړه باید ایران ډېر مخکې یو تړون ته رسېدلی وي. اسرائیلو د ایران پر وړاندې خپلو نږدې یوې اونۍ هوایي او توغندیزو بریدونو ته دوام ورکړی چې د ایران د پوځي قوماندې لوړپوړي چارواکي یې له منځه یوړل، د دوی اټومي وړتیاوې یې زیانمنې کړي او سلګونه کسان یې ووژل. بلخوا د ایران غچ اخیستونکو بریدونو په اسرائیلو کې لسګونه ملکي وګړي وژلي او سلګونه یې ژوبل کړي دي.